د کابل په شارنو سیمه کې د تازه ګلونو ګرم بازار. ګل ورکول او ګل اخیستل د مینې، پیرزوینې، مبارکۍ، سلامتیا، ښه راغلاست او هرکلي سمبول دی. د ګلونو غاړکۍ چاته په غاړه کې اچول کیږي، څوک چاته ګل ورکوي او څوک د ګلونو د ګېډۍ پیرزوینه کوي. په ودونو او محفلونو کې که اوس لباسي او پلاستیکي ګلونه هم رواج دي، خو تازه ګلونو خپل ارزښت ساتلی دی. او د کابل په زړه شارنو کې د ګل فروشي کوڅه هر سهار په رنګارنګ ګلونو د اخیستونکو او ګل ورکوونکو لپاره سینګار کیږي. دا ګلان نه شخصي محفلونو نیولې او تر لویو غونډو پورې د میزونو سرونو ته رسیږي. ګل فروشي کوڅه د تازه ګلونو هغه دوکانونه چې د هیواد له بیلابیلو سیمو ورته ګلابونه، نسترن، نرګس، لشکۍ، کشمیالي او د موسمونو تازه ګلونه راځي او خلک د خپلو دستورو لپاره اخلي. د ګلونو دوکاندار شبیر خان چې همیشه د تازه ګلونو منځ کې ناست دی او د ښار په منځ کې گلزار جوړ کړی وایي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ورته تازه ګلان راځي. گلای تازه مربوط ما است دیگه تقریبا یک 5 سال 6 سال 10 سال میشه که ما دمی کوچه هستیم دیگه. ما میتونیم که از شمالی در فصل بهار از این گلا بیاریم دیگه. در فصل زمستان هم داریم. در فصل زمستان از ایران میایه، از پاکستان میایه، از هند میایه برام دیگه. فعلا از ولایت پروان میایه، از ولایت پروان، از ولسوالی چارکار میایه. مراسم های شیرینیخوری ضیافتر میگیرن، بارسی ضیافتر میگیرن، استیج می داشته باشن، گلپوش، گلدست می داشته باشن، به هر رنگایی که مختلفی که مشتری ها کار داشته باشه و برشان جور میکنیم. عبدالنوید د ګلونو په بازار او کاروبار کې خوښ دی او وایي د اوړي په موسم کې کاروبار ښه وي او بازار تود وي. گلای زیادتری گل ما که است این مصرف گل تازه است. زیاد مردم گل تازه میبرن. دیگر گلای که میای از پروان نامایشان از گیلدون، مرسل، داوتی میگن. دیگر سیتس است. دیگر این گلا که از زیادترش استفاده روزانه خوب است. مردم میای میبرن، گل استفاده میشه. یک گل دیگر داریم به نام گل نرگس است، از جلال آباد میایه. او در فصل زمستان میایه. زیادتر استفاده هم خوب است، هم خوشبوی داره، هم برای زینتی خانه خوب است. افتګل او د ګلونو کاروباري دی بیا له ننګرهاره تازه ګلونه د شارنو ګل فروشي ته را رسولي او له خپل روزګاره خوشحاله دی. دی وایي روزګار یې ښه روان دی او بازارونه یې ښه دي. او د بیسود ولسوالۍ نه دا ګلان هم راوړم، دا مرسل دا راوړم او دلته دغه د ګل فروشي کوڅې ته د ګل فروشي کوڅو کې په دکاندارانو باندې خرڅوو. چې پروشات زیاتي موږ هم قیمت اخلي او که بیا پروشات نه بیا موږ نه ارزان اخلي. احمد ولی بیا د فراغت مراسمو د خوښۍ لپاره موټر په ګلونو ګلفوش کوي. وایي دلته تازه ګلان ښه دي او نور د هم د ګلونو همدې کوڅې ته راشي. نن مې د ملګري فراغت ده، ماشاءالله کاري ده، له مدرسې نه فارغ شه. نو دغه په مناسبت زه نن راغلم ګل فروشي کوڅې ته تر څو یو موټر ورته ګلپوش کړم. نور ګل فروشي کوڅه زما د خوښې ځای دی ځکه ډېر ښه ګلان دي پکې او ډېر ښه موټر ګلپوشوي. نور تاسو ته دا د ما توصیه ده که چېرته غواړئ موټرونه ګلپوش کړئ نو تاسو کولی شئ د دې خپلو ګلانو او د دې خپلو ګلانو نه لذت واخلئ او ترېنه استفاده وکړئ. ګلونه خلک په کوژدو، ودونو، فراغت غونډو، بندیانو د خلاصېدو، روغتون څخه د راوتلو، جوړ شوو پر تحایفو د لګولو، مبارکیو، مسافرو څخه د راګرځېدلو، محفلونو د ښکلي کولو، سټیجونو جوړولو او په لویو غونډو کې د میزونو لپاره اخلي. خو د شارنو له کوڅو ځینې تېرېدونکي د ګلونو د نندارې لپاره هم لاره چپوي او د ګل فروشۍ له کوڅې تېرېږي.